جنرال صاحب څنګه یې؟ څنګه یم؟ که رښتیا درته ووایم نو په خوبونو کې وم، خیالونه مې جوړول. څنګه خیالونه دې جوړول؟ له دې ځایه وځم، یوې ښکلې قهوه خانې ته ځم او په زرګونه ګیلاسه چای او قهوې څکم، ته هم را سره ناسته یې. داسې ښکلې او ښه جوش شوي چای، ښکلی موسم دی. ښه دلته مې مخکې دادي. جنرال صاحب د موبایل خرچه مو دا میاشت ډېره زیاته راغلې ده. پروا نه کوي جنرال صاحب 1850 لیرې ویدې خبرې کولی شو، یعنې خو دومره هیڅ عادي خبره نه ده. دومره خرچې لپاره اړینه ده چې په بهر کې له یو چا سره خبرې وکړې. زه باید لږ شانتې یوازې پاتې شم. ښه جنرال صاحب سمه ده، څنګه چې غواړې. ګوره د خرچې ورقه له ما سره ده، وروسته بیا خبرې کوو. بیا زه یم له انقرې څخه محمد عارف کرلانګچ، تقاوت شوی ډګر جنرال. ما درته وویل که نه چې هغه وخت نه لري له تاسو سره خبرې وکړي. سمه ده سمه ده، که داسې ده نو هغه ته ووایه زه هغه ته د ډګروال کوپوز په اړه خبرې کوم. ابراهیم کوپوز په اړه، ډګروال ابراهیم کوپوز. ښاغلی ډګروال ابراهیم کوپوز، زویا زه کرلانګچ، محمد عارف کرلانګچ، تا ته د ابراهیم په اړه خبرې کوم. ابراهیم کوپوز په اړه، ستا د ورور په اړه. بریدمنه کوم خبر شته دی؟ قومندان صاحب د تورې ډلې نه تر اوسه کوم خبر نشته. صاحب ډګروال صاحب جوهر زنګ وهلی و، د کلي څخه د ترهګرو د نورو بریدونو خبر هم راغلی. قومندان صاحب ویلي دي چې د تورې ډلې سره اړیکه نوره هم سخته شوه. سمه ده بریدمنې، ته دې هڅه کوه. امر دې پر ځای کېږي صاحب. سیفو څه دي؟ ستا روغتیا ده، نور به څه وي. که ټوکې کوې هېڅ وخت نه ده. ټوکې چېرته او زه چېرته، خدای ته وګوره. خو ډګروال صاحب پوښتنه کول یې ښه نه وي، خو ستا د امر لاندې څو عسکره دي؟ سیفو دا څنګه پوښتنه ده؟ یعنې ستا په نظر څو عسکره به وي؟ د دې پوښتنې ځواب هېڅ چاته نه ورکول کېږي، تا ته هم نه وایم. په هر حال زما په فکر 300 یا هم 500 همداسې ده. یعنې ځینې وخت زه له ځان سره داسې فکر کوم ډګروال صاحب، وایم چې د اولادونو درد څومره لوی وي. زما یوازې یوه اسره ده، والله د هغې درد ته هم نشم رسېدلی، خو ته د دې 300 چنده ان 500 چندو ته څنګه رسېدلی شي؟ ها والله خدای شاهد دی، زه ډېره دعا کوم، وایم چې خدای ته له کوپوز بابا سره مرسته وکړي. ډګروال صاحب ځکه چې ته یوه لویه ونه یې، په هر شاخ کې د یو بلا میوې دي، د دې لپاره چې یوه دانه یې هم څوک ونش کوي، د دې لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. والله کوپوز بابا ستا کار ډېر سخت دی. بابا څه ته وایي؟ ها ډګروال به وایي. ډګروال صاحب یوازې هغوی روغ او جوړ واخلو، زه نور هېڅ هم نه غواړم. یسرا څنګه ده؟ یسرا ماشاءالله ډېره ښه ده، ډېره. ما ټول پلان جوړ کړی دی، هېڅ خبره نشته. ها او قبیله څه مو وکړه؟ جلۍ مو واخیسته؟ سلطان ترورم دا اوس منګه ورسېدلو، جلۍ به لږ وروسته راوځي.
پام چې بل خواته لاړ نشي سیده دلته راشي او چې راتلی نو له ځان سره ډوډۍ هم راواخله هیر دې سمه ده سمه ده اندېښنه مه کوه څه وایي ته د خپل ترور نه پیژنې خبره شوې چې جلۍ شپه او ورځ هم دلته په ښوونځي کې وي ډېر زیات خوراکي شیان یې اغوستي ان تر خوږو شیانو پورې یعنې سلطان ترور بله که د ترور مخه ونیسو په یو ورځ کې به جلۍ 6 کیلو وزن زیات شي بیا به بله ورځ ښوونځي ته په سخېدو راځي والله همداسې ده ته بیخي رښتیا وایې ودرېږه نه اسرا اسرا د لیدو پېښې راځه راځه اسرا راځه راځه لیونی راځه راځه څنګه یې ګرانې پلار دې زنګ وهلی و پوهېږم ویلي و چې راځي سمه ده موږ خبر یو ما ته ګوره د دې اونۍ رخصتي به دې ډېره ښه تېره شي پوه شوې کوبله وروره سمه ده خو زه باید تاسو ته تکلیف در نه کړم تکلیف وایي داسې چېرته کېږي توبه توبه تاسو سره نه پېژنئ بیرسن اسرا هله ستړي مه شي وکئ هلئ چې لاړ شو که نه سلطان ترور به موږ ووژني هلئ زر کوئ زر کوئ کوبلای صبر شه څومره ښکلې الله کوبلای د جلۍ په مخ کې داسې خبرې ونه سمه ده ګرانې دومره خو کېږي که نه دې کار ته اوس وایي کوم کار ته بابا هغه کسانو زموږ ټولې اړیکې پرې کړي دي اوس هر څه د هغوی په لاس کې دي موږ له دې کلي څخه تاسې په اسانۍ سره روان یو اوسو بابا زما اسانه کارونه نه خوښېږي په اسانو کارونو باندې شکي کېږم پوه شوې ښه نه وي دا کار هم اسانه وشو ګوره بزرګ بابا زه په ژوند کې له دوه شیانو نه ډېر ډارېږم لومړی ستا له ورېندارې خوږې نه ډېر زیات ډارېږم او دوهمې په اسانۍ سره چې کوم کار ختمېږي ډېر ډارېږم زه یې درته وایم ګوره دلته یې لیکم په دې کار کې حتما یو رضالت دی رښتیا وایي خو یې دا مه ورکو بله لار نه لرو الیاسا امر وکړئ قومندان صاحب هلکه له عمرا سره ځای بدل که زر کوه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب عمرا له الیاس سره ځای بدل که امره وروره ته ځه بختیاره څنګه یې ښه ښه نه یم خانه هېڅ ښه نه یم که په لاس کې د کومه ستونزه وي بهرام ته به ووایي یو ځل به دې وګوري زه د لاس کیسه کې نه یم کاش چې له بیخه وتی وی خو په محمد امین باندې څه نه وی شوی شهادت زموږ لوی ارمان دی بختیاره په دې باندې هېڅ نه پوهېږو چې کله به مو دا ارمان پوره کېږي نن د محمد امین ورځ وه هغه هم د شهادت جام نوش کړ خپل ځان دې راټول کړه خانه له ما سره ژمنه وکړه چې کله مو دا خلک ورسول له هغې نه وروسته بیرته راځو او د محمد امین بدل اخلو له تا سره ژمنه کوم بختیاره د دې حسابي به د ټولو سره ډېره مننه وروره د ټولو سره خو لومړی د دې ټولو خلکو وړل یو ډاډمن ځای ته تر ټولو مهم کار دی پوه شوې که نه لومړیتوب مو دا دی زر کوه حالا نه ملګریه عسکره په ارامه سره بهرام بابا ژوند دوی ته ښکلی دی هو قومنده صاحب رښتیا وایي خدای دې له خپل مور او پلار سره لوی کړي خدای دې دوی ته هېڅ درد نه ښایي ډېرې ښکلې ورځې وي ډېرې ښکلې ورځې ته دوی ته وګوره ولا زما ځناور هم خوراک پیل کړی قسم دی چې زما بوسکورت هم د چوکۍ څنډې خوري
ماشاءالله قومندان صاحب ماشاءالله ډېر ښکلی لاسونه د ښکله وي او هو رښتیا زما د ځناور په اړه مې وویل ذهن ته مې یو خبره راغله ګوره قومندان صاحب بیا یې مه پیلوه چې زه باید ستا زوی ته جلۍ پیدا کړم توبه توبه الله الله ته څه ډول لیونی سړی هغسې نه وایم ستا او زما د زوی هغه سنتګري به یو ځای وکم وایم مصرف به هم کم راشي که څنګه ها قومندان صاحب ایران زوی مې سنت شوی ده نورې څو ځله سنت کم ها توبه توبه دا نو څه خبر ده یو ځل به بیا سنت کو توبه توبه الله الله وګوره بیا څنګه غوسه شوم امره د بریدمن صاحب یورک خواته ورشه که نه زه لیونی کېږم ښه ډېره بیړه کوي ډېره کسان زی له زره غږ دې پورته دی او که ماته داسې ښکاري غږ مې ګوره له هغو عسکرو سره مو په جنګ کې 10 کسان ووژل شول او ته دلته داسې په خندا سره وایې پرېږده چې لاړ شي وروسته بیا زما له غږ سره ستونزه لرې هو ستا له غږ سره ستونزه لرم خور د هېڅکله په ما داسې چغې نه وهلې خدای خبر ته چاته شوی خوله دې بنده که سمه ده ملګرو پلان دا دی هو لاړل خو لرې نه دي تللي له زره هغوی ته په ارامۍ سره رسېدلی شي ولې ده ته هم هلئ لاړ شئ ته به څه کوې زه هغه بل کلي کې ډېر ښکلي او په زړه پورې انځورونه وباسم د خدای په امان هلئ چې ځو ولیده دا داسې نه کېږي کارون بیخي له حده وتلی دی ګوره دا پوره ملنډې وهل دي پوهېږې ملنډې ما ته هم همداسې ښکاري زما پیسې هم را نه کړې خو لاړ به شو کار به ترسره کړو هغوی یو ځل پیدا کوو بیا وروسته ګورو زر کوئ هغوی ونیسئ زر کوئ هلئ سړی تر اوسه پورې پیسې وایي الیاس زمری حالات څنګه دي تر اوسه پورې څه نشته قومندان صاحب سمه ده زمری ودرېږئ بهرام سره باندې قومندان صاحب دلته دام دی قومندان صاحب د ماینونو په سیمه کې یو قومندان صاحب د واورو له امله هېڅ هم نه ښکاري خو دلته په هر ځای کې دام کېدلی شي
په هر ځای کې دام کېدلی شي. واخیستل شو. ټول یو لاین قطار جوړ کړئ. ټول یو قطار شئ. ماشومان ونیسئ. حرکت مه کوئ. ټول یو قطار شئ. ټول دې په یو قطار کې ودرېږي. خدای دې وحي دا ماینونه لکه مشل ښکاره وه چې هغه بې شرفان زموږ شا په دومره اسانۍ سره نه پرېږدي. هغه بې شرفان موږ په چل سره نیسي. بې شرفان ښه بزرګ بابا څه کوو؟ موږ ماین پاکوونکی نه لرو. یو رکه ادامه ورکوو. ښه ماین پاکوونکی نه لرو، نو څنګه به ادامه ورکوو؟ قومندان صاحب زه وړاندې تللی شم، د یو بل په پل به لاړ شو. هسې هم بله لاره نه لرو. سمه ده الیاسه. بهرامه په خپل ځای کې کښېنه. تورې ما ته غوږ شه. ټول دې په سم ډول امنیت ونیسي. امره سلجوقه شاته ځای په تاسو ملګرو. سلجوقه هر څوک چې راځي ختمې کوي. زموږ نه ساتنه وکړي. هلس برای امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. امره هله اسماریان خدای دې له موږ سره مل شي. الیاسه پیل یې کړه. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. اوس ټول د مخکې کس په پل پل دی. سمه ده. یو ځای ګوره هېڅ وارخطا نه شئ. د مخکې کس په پل باندې ټول یو قطار شئ. ماشومان مخې ته ونیسئ. یو قطار شئ. الیاسه پیل یې کړه. قومندان صاحب پیلوم یې. Stay with me. ماشوم الیاسه ماشوم ونیسه. الیاسه کوچنی خیر شه. چیرته ځې؟ هله د مور خواته دې ورشه. غالبه وروره دا واخله. هله زمری راځه. الیاسه بلې داسې ودرېږي. قومندان صاحب خوا مې پرې کېښوده. غالبه ماشوم اخله بیرته راشه. قومندان صاحب د پښې لاندې مې مایندې. د ښي پښې لاندې مې. الیاسه زمریا درځم ویې زغمه. درځم. الیاسه زمریا راغلم. اندېښنه مه کوه. قومندان صاحب د ښي پښې لاندې. سمه ده ملګريه. بوزوکا دلته یو بل هم دی. اوس هم یو رکه. آرام اوسه وروره. تا له دې ځایه وباسم. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. آرام اوسه زمریا. یو رکه هله نه. هله.
قومندان صاحب راځي. ټول یو بل پسې یو قطار کې شئ. کینئ کینئ، ماشومان مو غېږ کې ونیسئ. کینئ. سالجقه ماته ګوره، که یو میاشت دې خوا ته راشي نو ختمې که پوه شوې. هېڅوک باید موږ ته نږدې رانشي. خلاص مریا امر دې پر ځای کېږي صاحب. امرا زمری چمتو یې؟ هغه قومندان صاحب، د هغه هلک د خپې لاندې مین دی، مین په مین باندې یې خپه کېښوده. هو رښتیا وایي، خو له هغوی سره د مرستې کولو لپاره باید دوی ځناور ختم کړو. سمه ده؟ سمه ده قومندان صاحب، پوه شوم. ډېر ښه. اوس ما ته بعد فاصله ووایه. حالا نو امر دې په ځای کېږي صاحب. په خیر راغلی کوپوز وروره. ژوندی اوسې وروره. جوهره کوم خبر شته دی؟ کوپوزه دا انځورونه یو ځنګل ساتونکي په پټه اخیستي دي. د کلي نوم دومایله ده. هلې لاړ شئ. ته څه کوې؟ زه دې وړاندې کلي ته ځم او لږ شانته ښکلي انځورونه وباسم. موږ اوس د هماغه خواته حرکت کوو. نو بیا به له هر څه نظر لاړ شو چې ناوخته نه شي. کوپوزه ستا پام یې هم ځان ته واړولو که نه؟ هو هیڅ یو ترهګر په رڼا ورځ او بیا داسې یو ځای کې انځورونه نه وباسي. په دې کار کې حتما کوم څه شته. زه هم همداسې فکر کوم. خو زه باید د خپلې ډلې خواته ورشم، هغه هم ډېر زر. سمه ده، نو بیا په غره کې په دوه ډلو وویشل شو. داسې به حرکت وکړو. ځئ چې ځو. ډلې الې ځئ چې ځو. وروره ارامه اوسه، ارامه اوسه. ستونزه نشته وروره. ماشوم خو ښه دی که نه؟ وروره ښه دی، د ستا په برکت باندې. له خدای شکر چې یار شوی نه دی، او ښه دی چې د فشار بالا هم نه دی که نه. وخته به په هوا شوی وي. په هر حال شکر چې دا بم هم دومره چندانې نه و، که نه زموږ سور به ختم شوی وی. بلکل. بهرام بابا، امر وکړئ قومندان صاحب. څومره لویه تیږه چې راوړلی شي دلته یې راوړه زمریه. واخیستل شو قومندان صاحب. بابا زر کوه د بوزو ښي طرف ته مین دی. بابا جان زه د دې مین موضوع یورکه روژانه خپل کار دی وکړه. هله قومندان صاحب هلا بسم الله. قومندان صاحب هغوی بیخي رانږدې کېږي. داسې کاري څوک نه کوي، داسې بې غیرتوب څوک نه کوي. دا د مین جوړونکی چې دی د هغه ټوله کورنۍ. خیر څه به نه وایي چې غیبت کې راځي. یورکه ملګري خپل کار ته فکر وکړه. هله سمه ده بابا. قومندان صاحب څه دي؟ سوره که چاودنه وکړي، یعنې که چاودنه وکړي. مه ډارېږه، یعنې دغه که چېرته چاودنه وکړي نو ستا سور سر به له منځه لاړ شي. قومندان صاحب دا ځایونه پاک دي، په پام سره راځه.
ډیر پام کوه قومندان صاحب. هغه حالت څنګه دی؟ قومندان صاحب په بم باندې پښه ایښې ده او پښې زما رپېږي. پام غالبه پام، اوس وخت نه دی. لومړی باید دا کار ختم کړو. سمه ده، وروسته به یو ځای ورسېږو. پوه شوې؟ لومړی به سور سره وژغورو. زر کوه قومندان صاحب وبه ژغورو. هله غالبه ما ته لاره ښایه. قومندان صاحب پام کوه دې خوا ته. سمه ده، مخکې ځه. قومندان صاحب امر مو. قومندان صاحب یعنی که چاودنه وکړي دندې ته مې ادامه ورکولی شم؟ یعنی که لږ ټپ وي خپله ډله کې دنده کولی شم؟ الیاسه ګوره، ته ادامه ورکولی شي که نه شي په دې نه پوهېږم، خو زه او بزرګ د دې لپاره چې ډېر نږدې یو ژوند ته ادامه نه شو ورکولی. قومندان صاحب ما چې بریدملي ګټلې وه له خوشحالۍ څخه په هوا شوی وم. یعنې دا د ریشې وباسم ژوند نشم کولی. قسم دی له هېڅ شي نه ډارېږم. که زه دا یونیفورم وباسم نه ژوند نشم کولی. بزرګ بابا د خدای په خاطر دته یو څه وایه، د ښځو غوندې ژاړي. ما ته ګوره، ته به هېڅکله هم زموږ د هېواد د ښکلی یونیفورم نه وباسې. سمه ده، موږ له دې ځایه وځو، وروسته قرارګاه ته ځو. زه هلته تا ته یو ښه سزا درکوم. وروسته به د کور ته ځې. هغه دوه بنې چې دي که نه، هغوی به په تا باندې برګر او غواړي بسنه به نه کوي، چای به در باندې کوي، شیان به در باندې وینځي. یعنې هر څه ته به همداسې ادامه ورکوي. خو ته به هېڅکله د یونیفورم نه وباسې. سمه ده، دا دې په کپړې کې ځای په ځای که. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. هله زمریا، هله نو لږ نورې موسانه. هله زمریا. قومندان صاحب که دا بې شرفه موږ ختم نه کړو نو هغه ځناور به موږ باندې برلاسي شي. قومندان صاحب امر مو. سلجقه امر وکړئ قومندان صاحب. سلجقه پیل کړه. هغه ځناور مردار کړه، سر در نه پورته نه کړي. هله زمریا. امر دې پر ځای کېږي صاحب. 600 متره غرب خواته، بعد شپږ اته خوانه. دا د شهید محمد امین لپاره. دا هم د سرسري لپاره. ولیده د کارون پلان خو ګورې که نه؟ ماینونو هم هغوی ونه شو درولی. ها پوهېږې د کارون تېروتنه څه ده؟ تر اوسه نه ده پوه شوی چې په وړاندې یې څوک دي. تر اوسه په ما باور وکړه، له هغوی سره مخامخ کېدل هېڅ هوښیار او روغ کس نه غواړي. هېڅ یو. زموږ کسان چېرته دي؟ نښان ویشتونکی چېرته دی؟ هله زویه، هله زویه اوبه ګورو، زر کوه. هغوی ټول ختم که، زر کوه زویه. قومندان صاحب نښان ویشتونکی د لومړۍ موخې نه پورته. قومندان صاحب هغه بې شرفه لکه چې موږ ته نښه نیسي. یوره که وینې سزر کوه. اوس ورته فشار ورکړه، پام چې پښه پورته نه کړي. هله بهرامه راځه، ما ته ګوره سوره.
درې مې چې وویل پښه به دې لرې کړي پوه شوې خو تاسو قومندان صاحب هلکه درې مې چې وویل پښه دې پورته کړه قومندان صاحب خو که چاودنه وکړي بابا جانه ته پوهېږې د دې سورسري ستونزه څه ده دا خبره نه مني هلکه خبره ومنه تا ته وایم خبره ومنه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب الیاسا درې مې چې وویل بهرامه چمتو شه بهرامه پارامه بهرامه یو دوه درې بهرامه کېده سمه ده بهرامه او توره ادامه ورکو شکر دی غالبه امر وکړئ قومندان صاحب ته مخکې ورشه امر دې پر ځای کېږي چې دا د سلجوق دینه ساتنه وکړه چې هغوی بېرته راشي زر کوه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب په ارامه سره پاسېږئ ماشومان مو مخې ته ونیسئ یو قطار شئ بختیاره له عامه ګړو څخه ساتنه وکړه ادامه ورکو هیڅوک باید قطار خراب نکړي په یو قطار کې راباشي چې دم زر کوه سلجوق دې وباسه هیڅوک هم نشته کارونه دلته لیدلی خو ډېر کم وخت تېر کړی کلیوالو ته یې کوم ضرر رسولی دی نه قومندان صاحب بې شرفه موږ یې دوکه کړو له ډګروال جوهر سره اړیکه ونیسه ډلې ځو ولیده هغوی مو پیدا کړل کارونه کسان مو سر پورته کولو ته نه پرېږدي په هر قدم ایښودو سره 5 کسان له لاسه ورکوو د هغوی د درولو لپاره یوازې یوه لاره ده په ټولو باندې برید وکئ بیا یې وایم په عامو وګړو هم برید وکئ سمه ده پوه شوم ولیده دلته برید وکړه ولیده هلته برید وکړه هغه بې شرفه خپله نه راځي هغه څه ډول سړی دی ها تل ولیده له هغه سره چې جنګ ته لاړ شو هغه یې سپایله نه لري پوه شوې یوازې او یوازې مرګ ته په تمې نور هېڅ هم نشته ټول هم دومره پیسې مې چې لاسته راشي بیا هېڅ ستونزه نشته هلئ لږ به مخکې ورشو دا کار به ختم کو زر کوئ زر کوئ قومندان صاحب اوس مهال وتښتېدل بالکل سلجوقه خو اوس مهال قومندان صاحب یو بله خبره هم ده وروستي 2 موټره بېرته د کلي خوا ته ځي سلجوقه واخیستل شو څارنه یې وکړئ امر دې پر ځای کېږي صاحب باباګانو دا بې شرفه کارون دی زه خو وایم دا کارون دی زما په نظر هم داسې دی ورکه ښه ولې ولې بېرته کلي ته ځي بزرګ بابا
هغه کارون دی بیرته کلي ته ځي هغه بې شرفه بیرته کلي ته ځي او تر سهاره پورې به د هغوی ټولو کسانو وینه توی کړي حتما به همداسې کوي بختیاره په کلي کې نور خلک فال خانماو محمد امین دومره کسان وژغورلی شول غرونو ته تښتېدونکي او بل په کورونو کې پټ شوي کسان به وي خود به وي هغو بې شرفانو خلک پیدا کړي اوس د هغوی اخیستو لپاره ورځي 25 کاله وړاندې یې هم همدا کار کړی و اوس یې هم کوي مېرمنې او ماشومان یې ټولې له مخې سره ووژل ان حیوانات یې هم بې شرفانو قومندان صاحب موږ څه کوو مهمات مو کمیږي عام وګړو ته د نورو اوبو پیدا کول هم ستونزمن کار دی او په داسې هوا کې ادامه هم نشو ورکولی کیدای شي ډېر زیاتې ناروغان شي هغوی یو ځل دا کار کړی د بیا ځل لپاره ورته هېڅکله اجازه نه ورکوو نه یې ورکوو بابا جانه څه کوو چې دام بختیار الیاسه دلته به له کسانو سره پاتې کېږي له دوی څخه به ساتنه کوئ تورې ټول اضافي مهمات مو بختیار او چیدام ته ورکړئ قومندان صاحب موږ هغه کار کوو چې د دې وړاندې مو هم کړی دی په توره تیاره کې ورځو د ترهګرو ټول ځایونه نیسو دغسې قومندان صاحب قومندان صاحب دا ډېر ګواښونکی کار دی که ستونزه پیدا شي ستاسو او د عامو وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کېدی شي په دې پوهېږم بریدمنې خدای امر دی نن شپه ځو او د هغه کارونو مې بې شرفه په سر باندې لکه د تندر لویږو تورې چمتوالی ونیسئ حرکت کوو امر د پر ځای کېږي صاحب بریدمن هیله مند یم چې اړتیا به نه شي خو که اړتیا شوه د ځان په بدل به له دوی څخه ساتنه وکړي خان ارامه اوسه په ځان پام کوئ په خدای مو سپارم قومندان صاحب اندېښنه مه کوئ موږ دلته یو هالی سر کوئ هالی تورې امره وروره یو بلا قرضونه مې در باندې دي ګورې روغ جوړ بیرته راشي وروره له موږ نه په دومره اسانۍ نشي ژغورېدلی قومندان صاحب ما مو مجبوره وه چې سلطان ترور ته حسابي ورکړم هذا بسم الله یاسره لوري حالا نو لږ شانتې نوره هم وخوره ګوره دا هر څه مې ستا لپاره چمتو کړي دي سلطان ترور زه ډېره مړه شوم چیرته کېږي خواړه خو لا پاتې دي ګوره ګلاب جامن دي خپله هم چمتو کړي هغه ته هم لږ شانته ځای پرېږده که نه اته به هلته په ښوونځي کې داسې وچ وچ شیان خوري زما ګرانې خوږې لور کوي هله نو لورې لږ نور هم وخوره هله نو هله واخله نو لورې زر کوه ترورې قربان دې شم جلۍ مه تنګوه ګوره جلۍ لا 2 ورځې نور هم له موږ سره ده نور به ورته سبا سهار ورکړي سمه ده زما ښکلې لورې ته اوس مړه شوې والله قسم خورم ټول به یو ځای د معدې تکلیف پیدا کو تاسو اوس دومره ډېر پوهېږئ لږ غلي شئ اوخره لورې اوخره هېڅ هم نه کېږي اوخره سلطان ترورې په لاسونو د برکشه زه ډېره زیاته مړه شوم زما خوږې زما ګرانې وګوره وایي چې مړه شوم ښه درسونه دې څنګه دي ښه دي نو په لومړی وخت کې ازموینې ډېرې زیاتې سختې وي اکا نه باور وکړه ډېر هم یو بله درسونه دي په ازموینه کې زور سره هېڅ ډول مرسته نشم کولی که غواړې زه ورسره مرسته کولی شم رښتیا وایي لومړی ازموینه هم څه ده ریاضي که غواړې له خوړو نه وروسته به یې پیل کړو سمه ده ای ډېره زیاته مننه کوم ژوند دی اوس یې ځکه چې زه د ایرن کتابونه ګورم هېڅ باندې نه پوهېږم یعنې سر مې پرې نه خلاصېږي موږ یې هله وکړه نه ایرنه اوه ماشاءالله خبرې مو پیل کړې خواړه مو هېر شو هله زر کوئ هله نو ته هم ترورې هېڅ نه تېرېږي بریدمنې هغوی ټول راغلل کار مو سخت دی اندېښنه مه کوه موږ هم دومره کمزوري نه یو را دې شي
ټول دې راشي یو دې هم پاتې نشي. بریدمن صاحب خدای خبر زموږ کسانو څه وکړل. الیاسا ته زموږ د کسانو لپاره فکر مه کوه، زموږ په وړاندې چې څوک وځي هغوی ته فکر وکړه. بالکل هم داسې ده. څومره ښه خبره دې وکړه. د بریدمن صاحب یورک په وینا بابا ستا له خدایه قربان، ستا له خدایه قربان. زه چې تر څو له دې ځایه نه یم وتلی ته به هم له ما سره یې سمه ده که زما خبرې ومنې د ملګرو په څېر به خپلې لارې ته ادامه ورکو. پورې وزغمئ راغلو. موږ لیوني شوي یو. خوب وینو که یوازې ما واورېدل دلته څه روان دي. دا ډګروال صاحب نه و. زه نور د هغه لیوني خواته نه ورسم. اوس خو یې بیخي خواته نه ورسم. ستا په نظر حالات خراب دی. ګوره موږ له دې ځایه د وتلو لپاره یو موقع لرو خو هغه یې نه لري. ټول دې راشي، موږ هر وخت هم دلته یو.